د افغانستان د ملي لوبغاړي اتل ښاغلی آفتاب عالم له چاودنې څخه روغ وتلی. ملي لوبغاړی آفتاب عالم له چاودنې روغ وتلی. آفتاب عالم څو دقیقې مخکې په خپله رسمي فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې الله تعالی په خپل رحم سره وساتلو. هغه وایي چې د تمرین په جریان کې د اکاډمۍ ترڅنګ چاودنه وشوله. نوموړي یو انځور هم خپور کړی دی او په هغې کې یې د چاودنې یوه ټوټه هم ښکاره کړې ده. سلامونه، مینه او احترامات. تاسو ګورئ ټکنیکل عرفان. درنو دوستانو، د لا ښو او پر وخت او دقیق معلوماتو لپاره چینل سره سبسکرایب او ویډیو درسره شیر کړئ. ملي لوبغاړی آفتاب عالم له چاودنې روغ وتلی. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، څو دقیقې وړاندې په فیسبوک آفتاب عالم پوسټ کړی و چې الله تعالی په خپل رحم سره وساتلو. آفتاب عالم څو دقیقې مخکې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د اکاډمۍ ترڅنګ چاودنه وشوه او د الله تعالی په خپل رحم او فضل سره روغ وساتلم. د هغه په لاس کې د بم څو چرې هم لیدل کېږي، خو ده ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د معلوماتو تر مخه په جلال آباد کې چاودنه شوې ده چې 4 تنه پکې ټپیان دي. دغه چاودنه د جلال آباد په ښار د ملي اردو جلب و جذب مرکز ته څیرمه شوې ده. د ننګرهار ولایت مقام د چاودنې پیښه تایید کړې ده، خو د چاودنې د نوعیت او اوښتو زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. همداراز تر اوسه پورې د برید مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. بل خوا آفتاب عالم ویلي چې د کرکټ اکاډمۍ ته نږدې چاودنې شوې ده او د ټوټې یې دننه اکاډمۍ ته هم راغلي، چې دې سره یې زیات تخریب اکاډمۍ ته هم رسولی دی، چې دوی پکې خدای پاک ساتلي دي. د یادولو وړ ده چې آفتاب عالم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی دی، چې 27 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې یې ترسره کړي او 41 ویکټ یې ترلاسه کړي. همداراز په 12 شل اوریزو نړیوالو لوبو کې هم ګډون کړی دی او 11 ویکټ یې اخیستي دي. خو په 2019 نړیوال جام کې د ډسپلین د ماتولو په تور د افغانستان کرکټ بورډ د ډسپلین کمیټې پرې 1 کال بندیز ولګاوه او اوس په داخلي کرکټ کې لوبیږي. ګلونو دوستانو، د لا ښو پر وخت او دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ.